د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د نن ورځې تازه مهمه او وروستۍ خبرونو ته. لومړی خبر: ډونالډ ټرمپ وایي ټول امریکایي ځواکونه به له افغانستان څخه ووځي. ټرمپ له خبریالانو سره په خبرو کې له افغانستان څخه په بشپړ ډول د امریکایي سرتیرو د وتلو نیټه نه ده ښودلې، خو ویلي دي چې په مناسبه چټکتیا به له افغانستان څخه ووځي. ولسمشر ټرمپ وویل موږ له طالبانو سره په معامله کې یو، موږ له ولسمشر غني سره په معامله کې یو. ولسمشر خپله لاره هواره کړې، دوه کسانو د ولسمشرۍ ادعا لرله، خو موږ په معامله کې یو ځکه لکه چې پوهیږئ دوی سیال لوري او ډلې درلودې. دویم خبر: د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د اروپایي ټولنې د سفیرانو په ګډون کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره لیدلي دي. د عبدالله د دفتر د معلوماتو له مخې په دې جلا لیدنو کې سفیرانو د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي توافق، اوربند او د زندانیانو له تبادلې د هرکلي ترڅنګ هر څه ژر د بین الافغاني مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار کړی دی. دریم خبر: ترکمنستان افغانستان کې د کرونا وایرس د ټیسټونو 2 مرکزونه جوړوي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیربدوف په افغانستان کې د کرونا وایرس د چټکې معاینې د 2 مرکزونو د جوړولو ژمنه کړې ده. د ارګ له لوري د خپرې شوې خبرپاڼې له مخې محمدوف دا ژمنه نن له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. څلورم خبر: افغان ځواکونو ګډه اعلامیه کې پر کرونا د افغان سرتیرو د لوړ شمېر اخته کېدو راپور رد کړی دی. وروسته تر هغې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت له قوله پر کرونا د 50 سلنه افغان سرتیرو د اخته کېدو راپور ورکړ، افغان ځواکونو دا راپور رد کړی دی او ویلي دي چې پر کرونا د افغان سرتیرو د دومره لوړ شمېر اخته کېدو راپور سم نه دی. پنځم خبر: لغمان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د لبنیاتو د پروسس یوې کارخونې په کار پیل وکړ. د دې کارخونې مسؤلین وایي یا د کارخونه کې 100 ډوله لبنیات چمتو کیږي او 600 کسان پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار کوي. شپږم خبر: په هیواد کې د کرونا وایرس 625 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت یو تن مرستیال وحید مجروح وایي تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د کرونا وایرس 994 شکمنې پیښې څېړل شوي چې له ډلې 695 مثبتې دي، چې له دې سره په هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر 12455 ته رسېدلی دی. قدرمنو لیدونکو، په دې هیله چې د نن ورځې خبري ټولګه به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.